السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن اوسیږي. دې لوستونه مو هم په پوره غور او دقت سره زده کړي وي او د تیر لوست کورنۍ دنده مو هم اجرا کړي وي چې د کاربن ډای اکساید او اوبو ترمنځ معادله وه چې کاربونیک اسید ورڅخه لاسته راتلل، د سلفر ډای اکساید او اوبو ترمنځ معادلې څخه سلفورس اسید او د سلفر ترای اکساید او اوبو د تعامل له معادلې څخه سلفوریک اسید لاسته راتلل. دغه معادلې مو په خپلو کتابچو کې لیکلي او توزین کړي اوسیږي، ځکه چې د دغه معادلو په لیکلو او توزین کولو سره ستاسو ټول تیر درس تکراریږي. او تاسو ګرانو زده کوونکو، تیر لوست بیا زه تاسو ته په لنډو ټکو کې بیانوم، تاسو ورته متوجه اوسئ تر څو تاسو بیا هم د تیر لوست په اړه معلومات ولرئ او درته تکرار شي. ګرانو زده کوونکو، په تیر لوست کې موږ تاسو د غیر فلزونو اکسیدیشن ولوستل چې غیر فلزونو باندې که چیرته اکسیجن نصب شي او یا غیر فلزونه که چیرته له اکسیجن سره تعامل وکړي نو غیر فلزي اکسایدونه منځته راځي، لکه کاربن ډای اکساید، سلفر ډای اکساید، سلفر ترای اکساید، کاربن مونوکساید، نایتروجن ډای اکساید، نایتروجن ترای اکساید، دای نایتروجن پنتا اکساید او نور اکسایدونه. او همدارنګه موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې غیر فلزي اکسایدونو ته تیزابي اکسایدونه هم ویل کیږي، ځکه چې غیر فلزي اکسایدونه که چیرته له اوبو سره تعامل وکړي نو په پایله کې تیزاب لاسته راځي، چې کاربن ډای اکساید که د اوبو سره تعامل وکړي کاربونیک اسید، او سلفر ډای اکساید که له اوبو سره تعامل وکړي سلفوریک اسید، او سلفر ترای اکساید که چیرته له اوبو سره تعامل وکړي نو سلفوریک اسید منځته راځي یا جوړوي. ګرانو زده کوونکو، ستاسو تیر لوست زده شوی ده؟ آفرین، ډېر ښه. څوک به ووایي چې غیر فلزي اکسایدونو ته کوم ډول اکسایدونه ویل کیږي؟ آفرین، ډېر ښه ګرانه زده کوونکو چې غیر فلزي اکسایدونو ته تیزابي اکسایدونه ویل کیږي. ولې ورته تیزابي اکسایدونه ویل کیږي؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، ځکه یې ورته تیزابي اکسایدونه ویل کیږي چې له اوبو سره که تعامل وکړي تیزاب جوړوي. ښه ګرانو زده کوونکو، راځو د نن ورځې لوست ته. د نن ورځې لوست مو دی د اکسایدونو نوم ایښودل، په دې باندې پیل کوو. په دې لوست کې موږ تاسو یوه تجربه هم اجرا کړې وه، انشاءالله چې تاسو ولیده چې سلفر د هوا له اکسیجن سره د تودوخې په شتون کې تعامل کوي، سلفر ډای اکساید چې په شین رنګه لمبه سلفر سوځېدو ورڅخه منځته راتلل. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې لوست مو د اتم ټولګي کیمیا مضمون 5 صفر کې موضوع ده د اکسایدونو نوم ایښودل. ګرانو زده کوونکو، زموږ موخې دا دي تر څو تاسو ګران زده کوونکي وکولی شئ چې د اکسایدونو آیفاک نوم ایښودنه زده کړئ، همدارنګه د اکسایدونو معمولي نوم ایښودنه هم زده کړئ. د لوست پاڼه 1/8 ده او لوست مو 3 ده. ګرانو زده کوونکو، راځو د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. ګرانو زده کوونکو، آیفاک نوم ایښودنه څه ته ویل کیږي؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، آیفاک انټرنیشنل یونین آف فر اینډ اپلایډ کیمستري، یعنی نړیواله نوم ایښودنه ده. او معمولي نوم ایښودنه ګرانو زده کوونکو څه ته ویل کیږي؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، معمولي نومونو ایښودنه یعنی په ټول نړۍ کې معمولي نوم ایښودنه مروجه نه ده، یا ټول کیمیا پوهان نه پیژني، او آیفاک نوم ایښودنه په ټوله نړۍ کې مشهوره نوم ایښودنه ده. څرنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ تاسو فلزي اکسایدونه او غیر فلزي اکسایدونه ولوستل او زده مو کړل، نو اوس همدغه فلزي اکسایدونه او غیر فلزي اکسایدونه باندې څه ډول نوم ایښودلی شو، یا د فلزي اکسایدونو او غیر فلزي اکسایدونو نومونه څه ډول اخیستلی شو. ګرانو زده کوونکو، په 2 طریقو باندې د فلزي اکسایدونو او غیر فلزي اکسایدونو نوم ایښودلی شو، چې یو یې آیفاک طریقه ده او بل یې هم معمولي طریقه ده. نو راځو لومړی د فلزي اکسایدونو نوم ایښودل په معمولي طریقه زده کوو. د فلزي اکسایدونو نوم ایښودل په
پایپک طریقه. لومړی د فلزي اکسایدونو نوم ایښودل په ایپاک طریقه باندې داسې نومول کیږي چې موږ تاسو لومړی د همغه اړوند فلز نوم اخلو، وروسته د فلز د اکسیدیشن درجه د فلز له نوم څخه وروسته په قوس کې په رومي اعداد ولیکو او ورپسې د اکساید کلمه ذکر کوو. لکه ګرانو زده کوونکو تاسو ښه متوجه اوسئ که چېرته موږ تاسې د میسو دوه ډوله اکسایدونه ولرو، CU2O او CuO، چې په یو کې د میسو اکسیدیشن درجه د اکسیجن اکسیدیشن درجه په دواړو کې منفي 2 ده او په یو کې د میسو اکسیدیشن درجه مثبت 1 او په دوهم کې مثبت 2 ده. نو د دغه دواړو اکسایدونو نوم ایښودل داسې سرته رسوو چې لومړی د فلز نوم کافر لیکو، کافر یا میس، ورپسې په قوس کې په رومي اعدادو د میسو اکسیدیشن درجه لیکل کیږي چې 1 او په آخره کې د اکساید وروستاړی لیکل کیږي اکساید. او همدارنګه د دوهم اکساید لپاره بیا د څه شي اکساید ده؟ د کوم فلز؟ د کاپر فلز، کاپر. ورپسې په قوس کې په رومي اعدادو د کاپر یا د میس د اکسیدیشن درجه لیکو چې په دې اکساید کې د اکسیدیشن درجه مثبت 2 ده او په آخر کې د اکساید وروستاړی ورسره یو ځای کوو. نو په ایپاک طریقه باندې د فلزي اکسایدونو نوم ایښودل داسې دي چې که چېرته یو فلز په مختلفو اکسیدیشن درجو باندې اکساید جوړوي نو لومړی د فلز نوم، ورپسې په قوس کې په رومي عددونو د فلز اکسیدیشن درجه او په آخره کې د اکساید وروستاړی ورته لیکو. لکه کاپر د دې مرکب نوم کاپر 1 اکساید او کاپر 2 اکساید. همدا ډول ګرانو زده کوونکو په معمولي طریقه د فلزي اکسایدونو نوم ایښودل هم مطالعه کوو. دوهم د فلزي اکسایدونو نوم ایښودل په معمولي طریقه. ګرانو زده کوونکو په معمولي طریقه د فلزي اکسایدونو نوم ایښودل داسې سرته رسوو چې هغه فلزي اکسایدونه چې یو ډول وي، یعنی هغه فلزات چې یو ډول اکساید جوړوي، لومړی د فلز نوم او ورپسې د اکساید کلمه ذکر کوو. لکه سودیم یو ډول فلز جوړولی شي Na2O، نو د دې نوم لیکو سودیم اکساید. همدارنګه ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ګورو چې کلسیم هم یو ډول فلز جوړوي، نو د کلسیم اکساید یا ژوندی چینی نوم کلسیم اکساید. لومړی مو د فلز نوم ذکر کړ او وروسته مو د غیر فلز د اکساید کلمه چې دا د هغه اکسایدونو نومونه وو چې یو ډول اکساید جوړوي. خو په دوهم حالت کې د هغه اکسایدونو نومونه اخلو چې څو ډوله یا په مختلفو اکسیدیشن درجو باندې اکسایدونه جوړولی شي. بیا هم ګورو لکه د میس په اکساید کې چې میس کاپر 2O منفي 2 د اکسیجن د اکسیدیشن درجه او مثبت 2 د میس د اکسیدیشن درجه. همدارنګه د میس اکساید چې اکسیجن د اکسیدیشن درجه همغه 2 او د میس د اکسیدیشن درجه
بخښنې سره په لومړي مرکب کې مثبت 1 او په دوهم مرکب کې مثبت 2 ده. نو اوس ګورو چې هغه اکسایدونه په معمولي طریقه چې پلیز یې په څو اکسیدیشن درجو باندې اکساید جوړولی شي. لومړی د پلیز نوم که په ټیټ اکسیدیشن درجه یې اکساید جوړ کړي وي د او یو اس وروسته اړی ورسره ذکر کوو د نوم سره، او که په لوړه اکسیدیشن درجه یې اکساید جوړ کړي وي نو د آی سی یا ایک وروسته اړی ورسره ذکر کوو له نوم سره. نو دا چې د میسو اکساید د میسو ته کاپر ویل کېږي، کافورس اکساید، ځکه چې او یو اس وروسته اړی د ټیټ اکسیدیشن درجې لپاره اکسیدیشن درجه د میسو 1 ده، او په دوهم مرکب کې چې میسو اکسیدیشن درجه 2 ده د آی سی وروسته اړی یا د ایک وروسته اړی ذکر کوو. لومړی د پلیز نوم کافوریک او په آخر کې د اکساید وروسته اړی ورسره لیکو. ښه ګرانو زده کوونکو، دا خو د فلزي اکسایدونو نوم ایښودل و. اوس راځو د غیر فلزي اکسایدونو نوم ایښودلو ته، چې د غیر فلزي اکسایدونو نوم ایښودل هم په موږ تاسو لومړی د غیر فلز نوم او ورپسې د اکساید کلمه ذکر کوو. خو که چیرته داسې غیر فلزات موجود وي چې په 2 یا څو اکسیدیشن درجو باندې اکسایدونه جوړ کړي، نو هغه چې اکسیجن 1 اتوم لري مونو کلمه، او هغه د اکساید له کلمې څخه مخکې د مونو کلمه، او هغه چې د اکسیجن 2 اتومه لري د اکساید له کلمې څخه مخکې د ډای کلمه، هغه چې 3 اتومه اکسیجن لري، ترای کلمه هغه چې 4 اتومه اکسیجن لري، د تیترا کلمه او چې 5 اتومه اکسیجن لري، د پنتا کلمه ورسره ذکر کیږي. ښه ګرانو زده کوونکو، نو تاسو متوجه اوسئ چې د غیر فلزي اکسایدونو نوم ایښودل څه ډول سرته رسیږي. ګرانو زده کوونکو، څرنګه مو چې ولوستل غیر فلزي اکسایدونو له جملې څخه موږ او تاسو مختلف اکسایدونه لرو. که چیرته متوجه شو کاربن مونو اکساید، نو نوم یې دی کاربن. دا چې ټیټه 1 اتوم اکسیجن ورسره ده له کاربن سره، نو مونو لیکو، مونو اکساید. او که چیرته د دوهم مرکب نوم یې اخلو چې 2 اتوم اکسیجن لري، نو نوم به ذکر شي کاربن ډای. مخکې د اکساید له کلمې څخه ډای کلمه، ډای یعنی 2 اتوم اکسیجن لري، ډای اکساید. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو سلفر ترای اکساید چې 3 اتوم اکسیجن لري، سلفر ترای ځکه ذکر کوو چې 3 اتوم اکسیجن لري، نو 3 ته ترای ویل کیږي، ترای اکساید. او په همدې ډول ګرانو زده کوونکو نایتروجن دا چې 4 اتومه اکسیجن لري، تیترا اکساید. او همدا شان ګرانو زده کوونکو نایتروجن په دې مرکب کې 15 اتومه اکسیجن لري ورسره شته ده، نو نایتروجن پنتا 5 ته ویل کیږي اکساید.
دا هم د غیر فلزي اکسایدونو نوم ایښودل. ښه ګرانو زده کوونکو راځو د نن ورځې د لوست لنډیز ته چې تاسو ته د نن ورځې لوست په لنډو ټکو کې بیا بیانوم. د نن ورځې لوست مو د اکسایدونو نوم ایښودل و. ګرانو زده کوونکو د اکسایدونو د فلزي اکسایدونو په ایپاک طریقه نوم ایښودل څرنګه و؟ آفرین ګرانو زده کوونکو. په ایپاک طریقه کې لومړی د فلز نوم، ورپسې د فلز له نوم څخه وروسته په قوس کې په رومي اعدادو د فلز د اکسیدیشن درجه او په آخر کې د اکساید کلمه. او په معمولی طریقه د فلزي اکسایدونو نوم ایښودل ګرانو زده کوونکو څنګه سرته رسېدل؟ آفرین ګرانو زده کوونکو. په معمولی طریقه دا سرته رسېدل چې هغه فلزونه چې په یو اکسیدیشن درجه باندې اکسایدونه جوړوي، لومړی د فلز نوم ورپسې د اکساید کلمه. او ګرانو زده کوونکو هغه فلزونه چې په مختلفو اکسیدیشن درجو باندې اکسایدونه جوړوي څرنګه یې په معمولي طریقه نومولی شو؟ آفرین ګرانو زده کوونکو. لومړی د فلز نوم هغه چې په ښکته اکسیدیشن درجه باندې اکساید جوړ کړي وي د او یو اس وروستاړی د فلز له نوم سره ذکر کیږي او په آخر کې د اکساید کلمه. او هغه چې په لوړ اکسیدیشن درجه باندې اکساید جوړ کړي وي د فلز لومړی د فلز نوم اخیستل کیږي او د ایک وروستاړی د فلز له نوم سره ذکر کیږي یا آی سی وروستاړی او په آخر کې د اکساید کلمه. ګرانو زده کوونکو څوک به ووایي چې د غیر فلزونو نوم ایښودنه څه ډول سرته رسیږي د غیر فلزي اکسایدونو؟ آفرین ګرانو زده کوونکو. لومړی د غیر فلز نوم ورپسې د اکساید کلمه. خو ګرانو زده کوونکو که چېرته 2 اتومه 3 اتومه 1 اتوم 4 اتومه او یا 5 اتومه اکسیجن ورسره شتون ولري نو بیا څه کوو؟ آفرین آفرین. یعنې لومړی موږ تاسو د غیر فلز نوم ورپسې د یو لپاره د مونو کلمه او د اکساید کلمه ذکر کوو، بیا غیر فلز نوم د ډای کلمه که 2 اتومه اکسیجن ولري او د اکساید کلمه ورسره ذکر کوو، که 3 اتومه اکسیجن ولري غیر فلز له نوم څخه وروسته د ترای کلمه او وروسته د اکساید کلمه، که 4 اتومه اکسیجن ولري د غیر فلز نوم ورپسې د تترا کلمه او د اکساید کلمه، او که 5 اتومه اکسیجن ولري نو لومړی د غیر فلز نوم ورپسې د پنتا کلمه او په آخر کې د اکساید کلمه ذکر کوو. ګرانو زده کوونکو ستاسو کورنۍ دنده به دا وي چې تاسو به د 62مې صفحې کړنه په خپلو کورونو کې سرته ورسوئ او په 62مه صفحه کې تاسو ته لیکل شوي د کاربن د کاربن مونوکساید په مرکب کې د 2 په ولانس او د کاربن ډای اکساید په مرکب کې 4 ولانس عمل کوي. آیا ویلی شئ چې سلفر د سلفر ترای اکساید په مرکب کې په کوم ولانس باندې عمل کړی دی؟ دا به هم ستاسو کورنۍ دنده وي. او کړنه کې تاسو به لږ تر لږه 4 مختلفو فلزونو اکسایدونه پیدا کړئ چې په هغو کې هر فلز په مختلفو اکسیدیشن درجو باندې عمل کړی وي او په ایپاک او معمولي طریقو به یې نومونه واخلئ. او دوهم به د هغو تاسو لږ تر لږه د 4 مختلفو غیر فلزي اکسایدونو ولیکئ، فورمولونه به یې ولیکئ او چې په مختلفو اکسیدیشن درجو باندې عمل کړی وي یا د اتومونو مختلف د اکسیجن اتومونه ولري او د هغې نومونه به ولیکئ. ښه ګرانو زده کوونکو زموږ ستاسو د راتلونکي لوست عنوان د سون موادو سوځول دي چې زه ستاسو څخه هیله لرم تاسو په خپلو کورونو کې کتابچه او قلم له ځان سره ولرئ، د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده هم اجرا کړئ او د راتلونکي لوست لپاره هم پوره چمتووالی ونیسئ. تر بیا چې زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تاسو پر لوی رب سپارم. الله مو مل شه.